سلامونه ملګرو، وایي که ما چېرته روزګار کوو نو څه به خرڅوم، د ښکلو چې سخت وخت دی نو هغه به خرڅوم، او د ځینې چیز ګټه په اصل کې تاوان وي، وفا به چېرته نه اخلم او نه به یې خرڅوم. راسره ډېر خوږ ځوان د باجوړ د سیمې زمونږ پښتون ځوان د پښتو ادب سره خپلې ذمهوریانې تړلي دي، نو هغه شاهکار عثمان خیل دی. بهرحال موږ د یو غونډې نه ستړي رالو، خو نن به موږ په والټن باندې خبره کوو چې دې کې موږ سره د دې کمپنۍ لخوا شیمپو میلاویږي، موږ سره تیل میلاویږي، او د هغې سره سره موږ سره صابون میلاویږي. دا تاسو استعمالولی هم شئ. دا هغه پراډکټس دي چې دا معیاري دي، دا اوریجنلیټي ده په دې کې. دوی خپل وسایلو نه دا راجوړ کړي دي. دوی دا هم وایي، دوی دا هم وایي چې دا تیل چې دي دا خشکي لرې کوي، ستاسو ویښته چې دي دې کې به غوړوالی وي، ستاسو ویښته به دغه شانتې غټېږي د هغې سره، او بیا صابون چې ستاسو په مخ کې به رونق هم راځي. بهرحال په تاسو پښتنو باندې مې دا یوه عاجزانه غږ دی چې څومره هم پښتانه دي روزګار کوي، کار کوي، د هغو سره په هر ډګر باندې ورلېږئ. د هغو دغه روزګار که څوک د سوشل میډیا د لارې کار کوي، آیا که نور څوک د اخبار د لارې کار کوي، نو دا دې په خپله شیشه باندې مخ په وړاندې راوړي، ځکه وایي چې زه پښتون تصویر د مینې او د امن یم. زه ساده پښتون تصویر د مینې او د امن یم. چا هسې کوم غلط تصویر زه ښودلی. واه واه شاکره ده، خبرې اوږدېږي وو. بهرحال موږ په دې باندې خبره هم وکړه، خو موږ د یو غونډې نه ستړي رالو، وایي چې زه د هر محفله ستړی کور ته راشم، زه په هر اتن کې ځان ځرې کړم، او څوک چې ما او تا یو ځای لیدلی نه شي هغه ستا د خولې خیرې به ورپسې کړم. والټن دا کوم پراډکټ چې د دوی دي، شیمپو، تیل، صابون، دا زه په خپله به هم یوز کوم، بیا به د دې د ریزلټ هم تاسو سره خبره کوم، خو باقاعده دا معیاري دي، دا ښه پراډکټس دي. پکار دی چې د دې موږ په مارکیټ کې په ښه شان عکاسي وکړو، او د هغې سره سره خپل پښتانه آباد کړو. وایي چې په 2 پیسو روان وي پردي شله، پښتانه دي بس پیدا د بل اشله. او زما قام که غاړه ورکړله هنر له، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي مازدیګر له، او چې سبا له بیا په ځان پسې خفه یې، نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر له. د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و، خدای کم نصیب دې ورکړو زما غله، او ته زما په خفګان هېڅ غمجنه نه یې. خلک ټینګه غاړه ورکړي مه راوله.